مسلمان بل مسلمان بانی حق اغا اجابت الدعوة حق لأخيك المسلم داغه د دعوت اجابت حق دے ستا ضرور مسلمان بتا بانی کله چې ورور مسلمان دی تعالی دعوت درکی دغه دعوت اجابت کول چې دغه دعوت تطور شو دغه دعوت د قبول کی مگر کله چې یو شرعي عذر موجود دی شرعي عذر یو دا دی چې دغه زید دعوت کی چې تور لورځي او ته دعوت شوی منکر موجود دی او استاد ورتک د وجنه دغه منکر نه ختميږي بس به دغه دعوت قبلول پتا باندې نشته دی کله چې منکر موجود دی منکر الته موسیقي لګول شوې ده الته ګډاګانې او نڅاګانې کیږي الته تصویران ویستل کیږي الته نور منکرات دي شرابونه سکدل کیږي د زنانو به حجابي او به پردګي ده مدسه دعوت ته بیتل نشته دی د دینه به ځان ساتي که چرته منکر موجود دی اوسته ورزي او تدسي او مخوري سړی او دسه د خبرې والا سړی چې دا منکر ساده ورتک د وجنه بنديږي پس په ځان باندې یقین دی چې زه منکر کې نه واقع کېږم بلکې منکر زما د وجنه ختميږي پتا واجب ده چې به ورزي د پاره د دې چې دا منکر ختم شو دا ګناه ختم شي د الله نه فرمانی ختم شي بل د اعذارونه لکه سړی دی هغه پتا باندې حرامي خوري تا ته یقیني پته ده چې دې سړی دغه پیسې پیدا کړی دي د سود پیسې دي او دغه د سود پیسې پتا باندې خو حساب دي خلک درشي دغه رنګ هغه غلا کړی دی په دغه غلا باندې یو څاروي غسته هغه ذبح کړی دی هغه پتا باندې خو به دی واده کی په دغه حقیقت کې په دغه نورو پروګرامونو کې نه به ورزي دغه دعوت ته ځکه دا حرام دی ناروا دی ځکه ته حرام او ناروا نه ځان ساتي کله چې دا منکرات نوي او دا شرعي اعذار نوي مومن مسلمان مکلف دی په دې باندې چې دا به ضرور مسلمان دعوت قبلي دا دغه احترام دی دا دغه توقیر دی او دا رښتیا هم دغه سره د خپل محبت اظهار او مینه ده چې هغه تعالی دعوت درکو او تلال شو اوس دغه دعوت قبول کی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی حق المسلم على المسلم ست واذا مسلمان حق مسلمان باندې دا شپږ حقوق دی یو مسلمان دی په بل مسلمان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې یو دا ذکر کو وی واذا دعاك فاجبه کله چې ضرور مسلمان تعالی دعوت درکې داغه اجابت وکا داغه دعوت اجابت وکا چې کله د دعوت درک داغه دعوت قبول کا دا د مسلمان حق دی پتا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجابت په موضوع کې عجیب او ناشنا خبرې کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ولو دعيت الى قراع لاجبته وکچرت ز روب للشرم قراع ته د قراع یوم ناده بعض اهل علم وی دا قراع الغمیم په منځ د مکه او د مدینه کې یو ځای که دغه ځای ته زه دعوت کړی شم چې یو سړی ما ته دعوت ورکړي چې راشه دغه ځای ته خو زه به زحمت وګالم تکلیفونه به وګالم او دغه ځای ته به ځان ورسوم او د ضرور مسلمان دعوت به مې قبول کوم دغه اجابت به وکړم ولو که دا ځای ډېر جدا ولري دی دې کې دویمه معنا دا ده که چېرته زه یو حقیر او معمولي څیز ته را دعوت شم چې هغې ته قراع ویل کېږي هغه خینګیري ته هغه سوی ته معمولی غونټه کې اډوکې چې په هغې باندې لږې پلي وغیره پرتې دي وایي دومره معمولي څیز چا په کور کې پخ کړی دی او ما ته ووایي چې راځه ای د الله پیغمبره موږ تعالی دعوت کړی دی زموږ دعوت قبول که وایي زه به ورځم او د ده دعوت به قبلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي معلومیږي د دې حدیث نه او بل د دعوت قبلول ترې نه معلومیږي چې د مسلمانانو د دعوت د قبلولو به اهتمام کې د دې به قدر کې د ده به رعایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی ولو اهدی الی قراع لقبلت وی کچرت ماتا د قراع په اندازه باندې د یو خینګیر او د سوی په اندازه باندې معمولی سیز تحفه کړی شي وی زه به دا قبول کوم زه به دا ونه یم چې دا خو معمولی سیز دی زه د الله پیغمبر یم او زه امیر المؤمنین یم او زه خلیفه یم او زه سید الاولین والآخرین یم او ماته دا معمولی سیز تحفه کیږي معمولی سیز به په تحفه کې د مؤمن مسلمان نه قبلیږي ځکه دا تحفه او هدیه دا علامه د محبت ده او دغه به دغه وس کېږي چې تعالی درکوي په دې پسې خبرې مه کوه دا مه وایه چې ماته معمولي غونته کې سیز راکړه دا ښې ونه کړل نه دا دغه د محبت اظهار دی دغه وس دی دا ترې نه قبول کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که معمولي سیز ماته تحفه کړی شي او ماته هدیه کړی شي وایي زه بیا قبول کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم زمره د تواضع شخصیت دی
او دومره د عاجزۍ والا دی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې احادیثو کې د خپل امت ته درس ورکوي چې ځان کې عاجزي راولئ، ځان کې تواضع راولئ، ځان کې انکسار راولئ. او د ایمان والا تحفې کې ډېرې معمولي دي، د ایمان والا دعوتونه ولو که ډېر معمولي دي، د دې اجابت وکړه او د دې قبولیت وکړه. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی اجیبوا هذه الدعوه، وایي د دې دعوتونو اجابت وکړئ. کوم دعوتونه چې تاسو له درکولی شي په ودونو کې، دغه رنګه په نورو مراسمو کې، اذا دعیتم لها، کله چې تاسو دې ته راوبلل شئ. نافع وایي وی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما یأتی الدعوه، وی هغه به دعوت ته فی العرس وغیر العرس وهو صائم، په واده کې او په غیر واده کې چې به ولا چا دعوت ورکوي دا به روجمو خو دعوت ته به لاړه. په دې وجه باندې بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو له دعوت درکړی شي، وایي که یو شخص په تاسو کې بوزه دی نو لاړ دي شي فلیطعم، ډوډۍ دې وخوري، طعام دې استعمال کړي، اکل دې وکړي. او که چېرته یو شخص په تاسو کې روژه دی، بوزه نه دی بلکې روژه یې نیولې ده نفلي، او نور ملګري خوراک کوي، وایي دا دی هغې مسلمان ته دعا وکړي چې الله دې په طعام کې خیر او برکت واچوه، الله دې د غمونو او د آفتونو نه وساته، الله رب العالمین دې په تا باندې دردونه او پریشانۍ نه راولي. داسې دعاګانې دې ورته وغواړي. او که د دې مرضي او خوښه وي او روژه ورته ماتوي نو خیر د دې مسلمان د زړه د تسکین او دغه د خوشحالولو دپاره ته کولی شي چې دا نفلي روژه ماته کړي، ځکه هغه خو تعالی دا ډوډۍ د خوراک دپاره جوړه کړې ده. چاته ته روژې هغه په دې باندې لږ شانته خفه کېږي، ستومانه کېږي، خیر دې ورشه او دغه روژه نفلي ماته کړه که ستا خوښه شي. او که رونې ماتې هغه ته دعاګانې وغواړه چې د هغه تسکین وشي او د هغه اطمینان وشي. زمونږ په دین کې د دعوت د قبلولو دومره غټ اهتمام راغلی دی، په دې باندې دومره عنایت راغلی دی او د ده دومره قدر راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ومن ترک الدعوه فقد عصى الله ورسوله صلی الله علیه وسلم، وایي چا چې دعوت پرېښوده هېڅ عذر نه لره، دعوت له ورکړی شه او د مسلمان دعوت پرېښوده، هغې خبر نه کړ چې زه درتلی نشم، زما دغه عذر دی دغه عذر دی، هغه په تمه دی او دا بېغمه دی، وایي زه مړه نه ورځم، دا خو غریب سړی دی او د ده علاقه لري ده او دا ده او دا، وایي ده نافرماني وکړه د الله عز وجل او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم. د الله رب العالمین نافرماني ده او د هغه د رسول نافرماني ده. کله چې د دعوت د مسلمان د طرف نه درکړی شو دغه دعوت قبول کا، د هغه قدر وکړه او د هغه اکرام وکړه او د هغه اعزاز وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي وایي فکو العانیه، تاسو قیدین آزاد کړئ، هغه خلق چې تاسو سره په قید کې دي دا مظلوم دي، دا ضعفا دي، دا کمزوري دي، وایي دې لره ازادي ورکوي. دا مه بندوئ د ځان سره چې په دې باندې سختې سختې مادې خېجوئ او په دې باندې د تعذیب او د تکلیف دپاره ډېر وخت په یو ځای کې تېروئ. وایي وفک العانیه، قیدیان آزاد کړئ کله چې د هغې په آزادولو کې کوم شرعي محظور نشته دی. بعضې داسې قیدین دي چې د هغې بند ساتل لازم او ضرور دی. کله چې ټولنې ته هغه خوشي شي هغه فساد کوي، هغه جنایتونه کوي، غلاګانې کوي، ډاکې کوي، قتلونه کوي، نو داسې کسان دي د مصلحت په اساس باندې ټول عمر قید ته واچول شي. خو دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم هغې چا ته په باره کې دی چې هغوی خوشي کولو کې مصلحت دی. وایي تاسو قیدیان خوشي کوئ. واجیبوا الداعیه، او تاسو د دعوت کوونکي دعوت قبول کړئ، د هغې دعوت ته اجابت ورکړئ. وعودوا المریضه، او د بیمار عیادت وکړئ، د بیمار پرسي وکړئ، د هغې تر کوره لاړ شئ، هغې ته هسپتال ته لاړ شئ. د بیمار عیادت زمونږ او ستاسې په دین کې ضرور دی او لازم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې ډېر مسؤلیتونه لري، سره د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغول دی، اوزګار نه دی، سره د دې نه چې ډېر لوی عابد دی، ډېر لوی مفتي او ډېر لوی عالم دی، د ملګرو دعوتونه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ د ابو اسید الساعدي رضی الله عنه په دعوت باندې د هغه کور ته. ابو اسید الساعدي رضی الله عنه واده کړی، نبی صلی الله علیه وسلم له ډوډۍ برابره کړله او دعوت یې وله وکړ. نو سهل بن سعد رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی واده ته لاړ ملګري مور سره دي. وی وکانت امرأته یومئذ خادمهم،
وای د ابو اسید الساعدي ښځه په دغې ورځ باندې د خپل خاوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه سره د راغلو میلمنو خدمتګاره وه. دغه ناوي دا میلمنو ته ولاړه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو او د خپل خاوند د میلمنو خدمت یې کوو. سهل وایي تاسې پوهېږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغې ابو اسید څه تیار کړي د څښاک دپاره؟ وایي د شپې نه ورله کجورې په اوبو کې اچولې وي او ډېر ښایسته او مزېدار شربت یې ورله ته جوړ کړی و. کله چې د الله پیغمبر ډوډۍ وخوړله وایي ابو اسید هغه شربت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه چې د الله پیغمبره دا هم پسې وڅښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شربت هم استعمال کړه. دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم په نفس نفیس سره دعوتونه قبول کړي دي. خپل قیمتي وخت په دعوت کې لګول دا د یو مسلمان قدر دی او د رسول الله په احادیثو باندې عمل دی. نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ته تللی دی. بله فایده ترېنه دا معلومیږي چې یو زنانه د خپل خاوند په شمول باندې د خپل خاوند میلمنو ته ودرېدی شي کله چې امن موجود وي او دې زنانه حجاب او ستر کړی وي. دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سره د صحابه کرامو د اکرام دپاره دا زنانه ولاړه ده. امن موجود دی د فتنې نه او دغه زنانه مراعت کوي د هغې څه چې په دې باندې د هغې ستر واجب او ضرور دی. هر میلمه ته او هر کوتعو بتعو ته به زنانه نه ودرېږي د خدمت دپاره. دا خو د الله پیغمبر دی او قدرمن خلق صحابه کرام ورسره ملګري دي. بل د دې حدیث نه دا فایده معلومیږي چې د علماو د مشایخو د قوم د مشر یو ځانګړی امتیاز او اکرام په واده کې او په ډوډۍ کې که وکړی شي نو دا به بېعدلي نه وي او دا به بېانصافي نه وي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان له شربت راوړی دی، نور ملګرو ته دا شربت نه دی ورکړی. د بعضو خلقو دا غلطه مسئله ده. وایي موږ ټول د دې یو واده میلمانه یې څنګه قدر چې د دې مشر کېږي باید داسې د ټولو میلمنو وکړی شي. نه، نور میلمانه عادي خلق دی، عادي افراد دي، دومره امتیازات او فضایل نه لري. هغوی له دې ساده ډوډۍ ورکړی شي. کم خلق چې علما دي، دینداره دي، ایمان والا دي، ایمان والاو باندې د هغوی احسانات دي او د هغې په قدر او عزت کې مصالح شرعي موجود دي، خیر دی هغې له دې ځانګړې ډوډۍ برابره کړی شي. دا جایز او روا دي. لکه دلته صحابه کرامو اعتراض نه دی کړی په ابو اسید ساعدي باندې. نبي صلی الله علیه وسلم ورته څه نه دي ویلي چې د نورو ملګرو له هم راوړه او دا دې بد کار وکړه چې زه دې ځانګړی کړم او دا نور ملګري دې پرېښودل. د بعضو خلکو دا مزاجونه لږ شانته تنګ یو مسله ورته یاده نه وي، نو په داسې موقعو باندې اعتراضونه کوي چې فلانکي له داسې غوښه راوړله او فلانکي له دا ترکاري راوړه، فلانکي ځای کې کښېنو. هلکه ته د هغه سره ځان سمې، هغه خو سخته تېره کړې ده، تنګ یې تېره کړې ده، هغه یو امتیاز لري. د الله عز وجل د دین دپاره دا قدر ول هغه ورکړی دی. خیر دی که لږ اضافي قدر او اکرام یې وکړی شو. د مسلمان حق په مسلمان باندې دا دی چې د هغه د دعوت اجابت وکړی شي او د هغه دعوت ته لبیک وویلی شي. د جمهور اهل علم مذهب دا دی، وایي د دعوت اجابت فرض او واجب دی په ولیمه او په واده کې. وایي هر چې د دې نه غیر نور دعوتونه دي، وایي په دغې کې دعوت قبلول واجب او فرض نه دي، دا سنت دی، وایي سنت مؤکده. ابن حزم الظاهري رحمت الله علیه او د نور اهل ظواهر علماء مذهب دا دی چې اجابت الدعوت واجب دی په ټولو دعوتونو کې. برابره خبره ده کاغه د ولیمې او د واده دعوت، کاغه د عقیقې دعوت دی او که نور دعوتونه دي. او دا مذهب د ظاهر د احادیثو نه معلومیږي چې باید د مؤمنانو مسلمانانو دعوتونه قبول کړی شي او هغه رد نه کړی شي، مګر که چېرته شرعي مصلحت موجود دی، شرعي عذر موجود دی، بیا خیر دی که دغه دعوت ته لاړ نه شوې.